والصلحاء شيخ القرآن والحديث مولانا محمد حکیم مظهری صاحب ته چې راشي او د دې مجلس په مناسبت باندې خپل عالمانه وینا زموږ او ستاسې په حضور کې پیش کړي. شیخ القرآن والحديث مولانا محمد حکیم مظهری صاحب. الله اکبر، الله اکبر، زندہ باد. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لم أرى شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز ستاسو دا ناستا عبادت تے او کم عبادت کی چھ درود شریف نئی اغا اللہ نہ قبلے. تکلیف مو کڑے، وقت و مال مو صرف کڑے، جستاسو دا ناستا پا عبادت کی اللہ حساب کی او دا مجلس تعلق مو ہم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردے نپشوق مانے درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہر انسان ملائک دا انسان پر شنگ بانے ناستی دا انسان پر شنگ بانے ناستی.
انسان پشونډو باندې ناشتي کلم چې د درود شریف وایي دا دو ملائک د دې انسان د شونډو نه درود شریف راواخلي مدینه منوره تلاړ شي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ورسای نو ګورئ په شونډو مو دو ملائک ناشتي چې درود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته زمونږ استاد ورسای دا یو لوی سعادت ته یو لوی نیکبختي ده نو درود شریف بیا په شوق وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه جناب مرشدنا وسيدنا ومولانا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم العالیہ اللہ جل جلالہ دی ورتا دا خضر علیہ السلام عمر نصیب کی اور اللہ پاک دی ورتا خپل صحت نصیب کی داد دی اگر روحانی ربط و تعلق دے چنن منگا و تاسو دی مجلس کے را جمع کریو او دا ہر مومن پچہرہ کی اگر روحانیت و معنویت خکاری او دا خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرے اگر معنوی ربط و تعلق اللہ ورطا نصیب کرے دے اللہ مودی دا نیکانو ننجدا کئی زچ د دوی مخ کې خبره کوم ځان را تډیر بیا د بخکاری خود دوی د خوشاله دلو د پاره نن مې تاسو ته یو خبره راوړې ده اب درته ان شاء الله العزیز وکم بیا لوی مشایخ او علما محدثین او مصنفین او مدرسین موجود دي زما علمم کم دے و عقل و تجربه مم کم دا یقیناً دا دمرا علماء پا حضور کی ما تا دا اسلام و دا دین خبر کول دیر را تزان بدخکاری خود دوی اغا شفقت و مینا اغیبانی چکل نظرو کم بیاز رورشم اللہ مودی دا مشایخ و دا علماء دا محدثین و دا بیادبین محفوظ کی معزز و مقصد ترازو زکا چه وقت کم دے چه خبر ازان سر یوسا معزز و دا دے طول اسلام و دا دین خلاصا اگا دادا انسان با سنگ خیستکی انسان اللہ پیدا کرے خیستا دے خیستا چکل دا خائص اسباب و پوڈر استعمال کی خائص تی نورم زیاد شی دی وجنا کم ملائک چید دی انسان پوگوبان ناس دی اغا خیستا دی کم ملائک چه دا عمل نامه لکی اغا خیسته دی اللہ دی زمین دا استاسو بانی دا قبر عذاب آسان کی کم مومن چه دنیا کی دا خیسته رب او دا خیسته دین او دا خیسته پیغمبر پر ازا کے جون تیر کڑی دتا چه کم قبر کے ملائک رازی اب خیسته دین چی دا قیامت با ورس پورتکیگی مخبہ رنا کئی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قرآن کریم حافظ و عالم مور و پلار بسر بے تاج بسری رنا بے دلمر دا رنا نڈیر زیادئی کم المر رنا چستاسو پکورنو کی دا اے امت
امتیانو چې د مور او پلار دا قدر دی فما ظنکم من عمل به چا چې په دین عمل کړی په قران کریم ابو صبر خسته الله دې زموږ د استاد نصیب بیا چې دا جنتی کم کور تزي اغه ته جنت وایي اب خسته کنه به خسته دته چې کم هورانی ورکای اب خستوی او کنا دته چې کم کالی او بنگلا او قصر ده هغه به خستای معزز الله مو خستو لرا نن د خسته پیغمبر مجلس ده ان شاء الله دا روح منور به زمونږ استاد سنا رب کائنات خوشاله کوي نن درته دا خاص بیانوم چې خسته پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او اول بد دی خسته معنا درته وکړه خسته سمانا زمون په ذهن کې د خسته یو معنا پرته ده چې د مخ پوسته کې سپین وي هغه ته من خسته وایو معزز او داسې نه ده د خایس شپاړس اجزا دي خسته چاته وایي چې شپاړس کمالات پکې وي د مخ پوسته کې چې سپین وي دا یو کمال دی دنیا کې داسې انسان به پیدا نه کوي چې په شپاړسو کې درې د خایس اجزا موجود وي دا واحد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے چې د ټول خاص اجزا الله په ځکه جمع کړي او الحمدلله من دا خسته پیغمبر امتیان یو د خاص معنی غانې درته کوم یو د خاص معنا دا شهرت محدثین په دې احادیثو کې یو قسم د احادیث بیانای هغه ته حدیث الحسن وای حدیث الحسن هغه حدیث توای مختلف طرق باندې نقل شوی اگر کراوی کې مشکلی لیکن شهرت ته رسیدلی مشهور شوی او ما بین د محدثینو کې اغه ته حدیث حسن وای د حسن یو معنا دا مشهور تر د ټولو نه مشهور دا د خاص معنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کې دا سے موجود ده چې آدم علیہ السلام نه دی پیدا د الله پیغمبر ملائکه کې مشهور آدم علیہ السلام جنت تزي د الله پیغمبر جنت کې مشهور هر پیغمبر چې راځي خپل بچی ته د الله د نبی توصیه کوي تر دې پورې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تر رسیږي تر دې پورې تیږي او لوټي او کاڼي د الله پیغمبر پیژني ایو جدا موضوع ده کدی طرف تزم چې د الله محبوب سپر مشهور دی دا به نه ختميږي خود شهرت دغه ماده د حسن دا د الله د محبوب په ذات با برکات کې د ټولو نه اعلی پرته ده دا زما ملګری وای دا الله پیغمبر زما غوندې دی زمو د خدای بنده ته خسته نه دا بغیر د خپل خزینه د دوه بیکارو بچیو نه د یو همسایه نه بل څوک نه پیژني د الله محبوب المر پیژني ستوري پیژني ملائکه پیژني تیږي او لوټي پیژني ونی پیژني دریابونه پیژني هر زمانه کې د الله د محبوب شهرت پروت ده موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام سره انطاکی کلی تزي لهجه زکه تیزو
چې مقصود ته ورسېږو زمونږ استاسو خبره پوره یاد شي انطاکیې کلي ته ځي هلته یو خلکو نه دعوت او ډوډۍ غواړي هغه ورته انکار کوي موسی علیه السلام راځي خضر علیه السلام ورسره دی خضر علیه السلام ورته وایي د دې کلیوالو دا دیوال غورځېږي دیوال به پوخ کو ورته خضر علیه السلام استاذ دی موسی علیه السلام شاگرد دی دیوال را سپړي فی روایتن وی یو کاغذ پکې پروت دی کاغذ کې اته خبرې لیکلې دي یوه خبره دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله مشهور دی که نه دی مشهور حضرت نوح علیہ السلام ملګرو ته وایي کشتۍ کې کښېنئ دعا وایي بسم الله مجریها ومرساها لیکن خپل شاګرد ته امتي ته حکم کوي د کشتۍ په څلورو اطرافو باندې عین ولیکئ څلور عینونه لیکي امتي ترېنه پوښتنه کوي ای د الله پیغمبره د عین کمال ووایه ورته وایي او امتیانو اخري پیغمبر را روان دی نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه به څلور یاران وي څلور خلفا به د هر خلیفه په نوم کې به عین راځي ابتدا کې د ابوبکر نوم عبدالله دی رضی الله تعالی عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه الله به زما کشتۍ د رسول الله مبارک د څلورو خلفاو د خاطر ورته نجات ورکړي دا امام واقدی سے فتوح الشام کې لیکلي دي ما لسو کتابونه کې لیدلي دي عرض مې دا مې درته نمونه ووي ښایسته پیغمبر دی ښایسته هغه چاته وایي چې مشهور وي دویمه معنا ښایسته چاته وایي کل مبهج مرغوب فيه خیسته هغې ته وایي هر هغه انسان ته وایي هر هغه شي ته وایي چې خیسته وي خلک ورته رامنډې م وایي خلک د هغه د ملاقات شوق لري هغه ته خیسته وایي ډېر کرته یو سړی خیسته وي څوک وایي پرېږده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به چې کله چا ولیده بیا یې مجلس نه پرېښوده د الله محبوب ته به راته ام معبد خزاعیه رضی الله تعالی عنها روایت کې راځي میړه ورته وایي کم میلمه چې راغلی دا کمالات چې پکې وو ملګري ورسره وو که نه ورته وایي او سړیه له رفقا یحفون به ملګري ورسره وو راغونډېده به پې راغونډېده به ورباندې محفوظ محشود سړیا دی وچوالي کې گنج نه وي زړی نه خفه کو محشودا مجموع له الناس خلک پورته راجمع کېدو چا به چې ولیدو بې طاقت نه و چې په خپل ځای باندې کښېني د الله محبوب ته به رامنډې وهلي مرغوب للناس خلق ورته راتله یوازې مرغوب د خلکو نو یو صحابي فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره سفر باندې روانم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ضرورت پیدا شو راته وی ورشه دی ونې ته ورشه ونې ته ووایه د الله محبوب دې غواړي زه ورغلم ونې ته مې وي د الله محبوب دې غواړي ونې را منډه کړې د الله محبوب باندې راغونډه شوه رسول الله مبارک خپل ضرورت پوره کړ بیا ونه سره د دې خپلو ولیو او جړو بیا خپل ځای ته لاړ ښایسته دې ته وایي چې خلک ورته راغونډي درېیمه معنا د حسن درېیمه معنا یې دا ده عزم یلی المرفقه دا زمونږ استاسو د سنګلې چې کوم هډوکی دی او د مرفق ته نږدې دی دغې هډوکي ته عربی کې حسن وایي حسن هډوکي ته وایي
د دې معنا لازمه معنا دا ده هغه چاته وایي چې وصل راولي یو ځایوالی راولي دا اډوکې جدا دی لیکن دا اډوکې د دې سنګلې سره نښتی دی د الله محبوب په دې معنا ښایسته دی هغه خلک چې د الله نه لرې وو الله سره یې نږدې کړه هغه خلک چې جنت نه لرې وو جنت سره یې نږدې کړه هغه خلک چې د یو بل نه لرې وو هغه د یو بل سره نږدې کړه ولې رب د الله پیغمبر حسن دی په دې معنا رب کائنات جبار دی جبار څه معنا موږ جبار معنا د ظالم کوسۍ نه ده کله کله د سړي لاس مات شي پښې ماته شي هغې دپاره بیا موږ یو سړي ته بوځو هغه ورته پټۍ تړي څه ورته وایي شکسته بند ورته وایي دغه پټۍ ته عربی کې جبیره وایي شکسته بند ته عربی کې جابر وایي پټۍ لګولو والا خو که دا لاس جدا شو او تا خلطه کې ویوړو دې شکسته بند ته به یو ځای کولی شي ولې دی جابر دی خو جبار نه دی پټۍ نشي لګولی چې کله بدن اندام د یو بل نه جدا شو الله فرمایي زه جابر نه یم چې کله پټۍ لګېدلي بیا به زه یو ځای کوم زه جبار یم شپېته کاله اویا کاله اتیا کاله ما نه جدا وګرځېږه بیا راته غاږ وکړه یا رب زه درته وایم لبیک زه درته وایم لبیک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وحشي صاحب وایي ورته وی قربان ما پیژنې وایي نه وی زه وحشي یم وی حمزه صاحب تا قتل کړی دی وی قربان ما قتل کړی دی ورته وی نور درته هېڅ نه وایم که د تا طاقت وي چې بیا ما سره ستړي مشې ونه کې ما سره ملاقات ونه کې ډېره ښه ده وحشي صاحب وایي رسول الله مبارک مجلس ته ولې لاړم د الله د محبوب کیسې مې اورېدلې وې چې دی یو ځای کولو والا دی دی څوک د خپل دربار نه نه لرې کوي بیا د حضور د خوشحالۍ لپاره بیا د حضور سره مې ملاقات ونه کړ علما وایي رسول الله مبارک داسې ښایسته پیغمبر دی په دې معنا سره د تمامې دنیا اولیاء بزرګان چې راجمع کړي د وحشي صاحب د پښو ګرد هم ورسي یو ځای کولو والا نبی پنځم نمبر معنا پنځم معنا دا ده چې د مخ پوستکی ښایسته وي ښایسته چاته وایي چې مخ یې ښایسته وي او سپین وي د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم مخ مبارک دومره ښایسته و علما وایي چې دا تمام ښایستونه را جمع کا په لسو تقسیم کا یوه حصه ټول عالم ته الله ورکړي موږ تاسو چې په چا عاشق شو عاشق سړی خوب نه کوي خوراک نه کوي چکاک نه کوي رنګ یې زیړی وي خوراک پې اثر نه کوي ولې وی عاشق او د خدای بنده عاشق ورته دته ځکه وایي یو بوټی دی هغې ته عاشقه وایي که مو لیدلی یو دا زوز باندې وي په پیرو باندې وي پاڼه او بیخ نه لري دا ټول دا بوټی کلک نیولی زیړم وي او ټول بوټی هم کلک نیولی دې ته عربۍ کې عاشقه وایي عاشق ته عاشق ځکه وایي چې دا محبوب محبت یو رنګ ته رسېدلی دی نیولی دی دی وده نشي کولی خوراک او چکاک ورته فایده نه کوي او بل رنګ یې داسې زیړي لکه دا بوټی لیکن طالبانو دپاره پکې نسخه شته که چا دا بوټی راوشکو وشمکه او بیا وجوش که او د هغې اوبه م وچیکلې حافظې دپاره زبردست شی
دا عاشق په دې یو معشوق او محبوبي عاشق دی خوراک او چیکاک نه کوي هیڅ شی ورته مزه نه کوي اے دا الله بنده د عشق اصلي حقیقت وګوره دا حسن او خائص چې په لاسو تقسیم کې یو حصہ الله په دې عالم تقسیم کړی دا نه هیڅ پاتې دی نه هیڅ چې بیا راواخلي او په لاسو تقسیم کې یو حصہ یوسف علیه السلام ته ورکړی دا نه هیڅ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی په برخسته پیغمبر صحابه لی ورینو چې ځانونه قربانول بدن قربانو اغوی مستغرق الحال دا الله دا محبوب دا محبت پا خوراکا و پا شراب بانی دس سیرابو چی پا زن بانی نپویدو نپا دی مانا سرا دا الله محبوب خیستو رستو در تر صحابه و اقوالوا شپگم مانا حسن چاہتا وی دا شگو ڈیرئی تا وی دا سے ڈیرئی چې په دغه علاقه کې د دې ډیرۍ نه پورته ډیرۍ حسن الرمل هغه ډیرۍ ته وایي چې په دغه ځای کې د ټولو نه غټه ډیرۍ نه وي د شګو نه اوچته او پورته ډیرۍ ته حسن وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه ښایسته څنګه حسن په میدان د نبوت کې د رسول الله مبارک نه اعلی او رفیع پیغمبر بنو شرح شرعت الاسلام کې د امام ابو القاسم قصه ده وای بیت المقدس ته لاړم اشراق نظم وکړ خوب راغی قیلوله کوم خوب کې مې ولیده یو تخت راغی د بیت المقدس په منځ کې کېناسته دې کې نوراني مخلوقات راغلو بیت المقدس ډک شو ما یو ملګري نه پوښتنه وکړه څه پروګرام دی راته وی د پیغمبرانو علیهم السلام مجلس دی کنه دغه آدم علیه السلام دی دا نوح علیه السلام دی دا ابراهیم علیه السلام دی دا موسی علیه السلام دی دا عیسی علیه السلام دی ما فکر کو په دې تخبر آدم علیہ السلام صفی اللہ پزمکہ ناستے نوح علیہ السلام نجی اللہ پزمکہ ناستے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ زمکہ بانے ناستے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پزمکہ ناستے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ پزمکہ ناستے یہ تخبانے بسود کینی چگور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا پتخ بانے کے ناستا زحیرات چند دا مرتبہ دا دی دمرا اولو العظم رسولانو نا پورتا دا سب دی فکر کیم یو پیغمبر تا گورم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا گورم دی فکر کے لگی آیم یو سڑے راگے لگتے راگا ناتوی تصفی کرنا کے ما بھی دی فکر کیے ما اولو العظم رسولان پزمکہ ناستی دا اللہ محبوب پورتا ناستے مرتبہ دمر لوڑا دا راتوی او دا خدای بندہ دا سمر پیغمبران چگوری دا دی پیغمبر دا نور نا پیدا کدانوی دا بنو دے مقتدیان دی دے شاگردان دی دے روحانی بچی دی دا تدا فکرونه مکوا یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ناستو وی کده چا څه پختنه نه وای موسی علیہ السلام پورته شو الله محبوب تاسو یو حدیث ویل دی زما د امت د عالم علم د بنی اسرائیل د پیغمبر نه پورته دی نبوت مرتبه نه علم کې دا مور اختیا ویلی دی وی دا مور اختیا ویلی دی رسول اللہ مبارک ورطوی موسیٰ علیہ السلام اختیا میں ویلی دی رامخامخ کا یو عالم وی دا بیت المقدس فکنش کی امام غزالی رحمہ اللہ ناستو ورطوی پورتشا موسیٰ علیہ السلام سر خبر ہوکا امام غزالی رحمہ اللہ را پورتشو موسیٰ علیہ السلام مرتوائی
سوکی چې ما سره خبرې کې ورته وایي امام حجت الاسلام محمد ابن احمد الغزالی ورته وی ما خو تا نه د نوم پوښتنه کړې دا دومره اوږده قصه دې ولې وکړه موسی امام غزالی رحمه الله ورته وی دا جرم نه دی چې په جواب کې څوک زیادت وکړي تا ته الله فرمایل جبل طور کې وما تلک بیمینک یا موسی ستا دې لاس کې سړي جواب پکارو یا عصا امسادا تا ورته سوي یا عصایا اتوکأ علیها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى امسادا زما ربا پدې تکیا کوم چې ستړی شم خپل رمیتا ور باندې پانی سندم نور ضرورتونه مې د شپې رات رڼا کوي ولې دې خبره دومره وګدا کړه موسی عليه السلام ورته قربان اختیار دی وایي دا کیسه څوک د معراج سره لګي خو ماته کتاب کې لیدل شرح و شرعت الاسلام کی د خوب واقعا غرض میں دا دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم په میدان د نبوت کی د ټولو نه پورته پیغمبر خسته سمانا میدان د نبوت کی د ټولو نه پورته نبی هغه دا وم نمبر خسته چاته وای علماء وی نباتو یتفتح وقت الغروب یو بوټه دی ګل کله چې لمر غورځيږي داس پړيږي خسته بوی کوي دا د شپې چې بوی کوي خپل حسن ښکارا کوي دغه بوټي نوم دی حسن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته حسن ولي وایي دا الله محبوب دا ورځې هم خستاو او د شپې هم خستاو سبحان الله تاسو مشهور روایت د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها اوریدل دی ما نستن ورکشوا تیاروا لا سنم وهل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغې مسکه شو غاخونه مبارک اخکار شو وستن خو پرېګدا دستن می وړو کې شیم په دې کوټه کې ولیدو اتم معنا د حسن خسته سمانا صاحب الاخلاق الجمیله خسته هغه چاته وایي چې اخلاق خسته ای د الله د محبوب اخلاق دومره اعلی قرآن کریم کی رب صفت کئی انک لعلا خلق عظیم زمان پیغمبر تب لوی اخلاق ہوئی چه اللہ چاہتا لوی ہوئی اب لوی وی که نہیں که اخلاق طرف تزم اگر بیا جدا بحث تے نو خیستا پیغمبر پا دی مانا سا نہم مانا خیستا چاہتا ہوئی یسیر سیرا متواصلا خیستا اگا چاہتا وائی اگا سڑی تا خیستا وائی چه سفر کئی او مزل کئی خو مزل کی دمن کئی روانی رو او یو بل سر دا یو مزل دا بل مزل سر وصل کئی پمنس کی انقطاع نراولی علماء وائی دا اللہ محبوب پدی مانام خیستا دے چاچے و سر دا اللہ دا پیغمبر سر ربط پیدا شو تعلق پیدا شو دا خود پاک تروانی پمنس کی انقطاع نرازی دا رسول اللہ مبارک درجات عالی کی گی علماء وائی تر قیامت پوری دا اللہ دا محبوب درجات روان دی او پمنس کی انقطاع نرازی لسما مانا خیستا سمانا جید الممتاز کلا کلا منگو تاسو مدرسہ کی طالب و عالم کو ٹولو طالبانو کی پا امتحان کے در ٹولو نا کامیاب راشی اگیتا جید ممتاز وائی
ممتاز دا معنا په شاګردانو او په علماو کې په مدرسه کې د ټولو نه اول نمبر راغلی په امتحان کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې د تمام پیغمبرانو علیهم السلام نه د ټولو نه زیات امتحانات راغلي دي لیکن په ټولو امتحاناتو کې د ټولو نه اول نمبر راغلی تاسو کده حضور صلی الله علیه وسلم په زندګۍ نظر واچوي بیا درته پته لګي څومره تکالیف چې د الله محبوب تیر کړی دي څومره ابتلاګانې د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلي دي دا په یو پیغمبر نه دي راغلي لیکن په هر میدان کې په هر امتحان کې د ټولو نه ممتاز راغلي خسته پیغمبر دی یو لسمه معنا خسته حسن په معنا د نعمت سره کم شی چې نعمت یې هغې ته حسن وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قرآن کریم چې د خپل پیغمبر کیسه کوي نو په کړۍ او په سلسلې د نعمتونو کې ذکر کوي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الله وی نعمتونو به در باندې کړې دي هغه لوی نعمت ما د پیغمبر ادر نه هیر نشي څنګه مې چې دغه احسان در باندې کړی د نعمتونو نو باقي احسانات هم در باندې کوم دا اوس چې موږ او تاسو مزې کوو ورځ په ورځ نعمتونه د رب کائنات را روان دي دا خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا الله د محبوب غوندې ښایسته نعمت دا دنیا کې چې ټول نعمتونه راغونډ کې د دې نعمت مقابله نشي کولی دولسمه معنا حسن چاته وای و انک حسن عرب وای سمانا لا تدخل فيما لا يعنيك خسته سړی هغه چاته وای چې یو شي کې مقصد نه یو شي کې مراد نه یو شي کې غرض نه ته پاغه کې ځان نه داخلي وخت ځان ته نه ضایع کوي دې سړی ته خسته سړی وایي د الله د محبوب ټوله زندگی چراواله هر قدم لا یعنیک نه دی بلکې یعنی دی هر گفتار د رسول الله مبارک د مقصد نه خالی نه دی خوب خوراکي چکاکي د الله د محبوب ټوله زندگی موږ استاد د پاره عبادت ته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه موږ تاسو د پاره حکم داده چې خپل وخت ضایع نکو که وخت څوک ضایع کوي دا بیا خسته سړی نه دی دیارلسمه معنا خسته سمانا حسن المعاملت کله چې معامله سموا خرڅول او غستل دي سمو د چا چې دا خرڅول او غستل سمو همسایه سره خپلوانو سره اقارب سره معاملات سمو دا خسته سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امین د مکی مکرمه خلق ور سره امانتونه کې خودل خو چا سره امانت کې دي سبا ور سره نه امانتونه به ور سره کې خودو خو اچا سره اعلان جن دراغله زکا رسول الله مبارک خسته معاملې والا دی انسان تقوا چې معلومه وي پرهیزګاری چې معلومه وي دا په منځونو په دسونه نه هغه سره معامله او کبي عادت پته لګي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا د یو شاهد ضرورت راغې معامله کې شاهد چا ورته راوست ورته وی د دې تسکیه پکار ده خسړې ده کبد سړې ده یو مزکی راوست چا چې د تسکیه کوله هغه ورته وی سیف شاهد زبردست سړې ده خسړې ده شاهدی قبول کا ورته وی خسړې ده وی بیا به خپلی نو قریب قریب ته معلومیږي ورته وی صاحب خپل مینه ده وی بیا هم خسړې ده وی خپل مینه ده خو خسړې ده وی بیا به ور سره سفر کړي وی صاحب سفر مل نه ده کړي وی بیا هم خسړې ده
وی بیا با دی همسایه وی نصیب همسایه میں ندے وی همسایه دے ندے بیا خساڑے دے ورطوی ویلی بیا با دی ورسر خرسولا غستل کری وی نمی دی کری وی بیا خساڑے دے وی بیا خساڑے دے وی خواہ دا دی جماعت کے لی دلے دے چوگت منزیو کا او دا مز نبات دعا کئی او سترگی پٹی کڑی دی سر خورائی را خورائی زکا خساڑے دے ویلیاو سے ویتی دا سر نپیجا زرزا خساڑے خودی توائی چی یاد ہمسائی یاد خپلوی یاد ورسر سفر کری یاد ورسر معاملہ راغلی کتی شئینو کی زبردستو خساڑے دے یعنی بیا بد ساڑے رسول اللہ مبارک پدی مانا بانے در طولنا اعلا خیستا معاملے سور لسم مانا خیستا چاہتا ہو کامیاب تا دا اللہ محبوب دا کامیابی پا میدان کے در طولنا اعلا کامیاب دے اور سنگ کامیاب دے دا قیامت پا رزبا دا سر دا جنت دا تلون کو جندائی لیواء الحمد دا دا امتیان دا بحوض کوثر اللہ ورکائی اول با دا امتیان جنت تزی دا زمان دا پیغمبر دا کامیابی نتیجہ دی پینزل لسم مانا تم کو نہیں پینزل لسم مانا خیستا چاہتا ہوئی خیستا غا چاہتا ہوئی چی عیسور تا دیر ہوئی چاہتا چی پویش کی عیسا دیر ہورا سیدا دتا خیستا سڑے وائی او یا لکا دا دیر عیسا چاہتا ورکی چسو خیستائی دا خدای پا دربار کی دا اللہ دا مہربانی او دا اللہ دا لطف او دا اللہ دا رحم سمرہ عیسیٰ چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ورکڑے دا تمرہ یو پیغمبر تا نہ ورکڑے اللہ دے منگو تاسو جنت تبوزی جنت کے رسول اللہ مبارک فرمائی یو سلو شل سفون بائی یو سلو شل سفون بائی سلویخ سفون دا رسول اللہ مبارک نتر آدم علیہ السلام پورے سمرہ پیغمبران چی تیر شوی دی دا کوئی سرد پیغمبرانو طول امتون راجمہ کا سلویخ صفہ بئی دا اللہ دا محبوب امتیان با اتیاس ایسا خط رشوہ کا نشوہ اسم چی جنت تنزئی او دا دی نبی سر محبت نکوائی او درود شریف نوائی نزیاتے بکوائی کم ور سر محبت وی او داغا پا سنتو ما عملو کا دس کارو کئی چنا اللہ محبوب درنا خوشحال شی اللہ با متاسم خیستا اللہ با تاسم خیستا دامی درتا پینزل لسمانے دا خیستا اکڑی یو پلا مانا با مکمل یو کتاب کے ملی دلی المعجم الوسید کی اگے کی وئی چی خیستا چاہتا وی خیستا دیتا وی چی بیکار شیور سرہو لگی گی قیمتی کی خیستا دیتا وی چی بیکار ور سرہو لگے بیسکی کی قیمتی کی دا اللہ محبوب سربا چی بدرنگا یوزیشو خیستا بش بی نصب با یوزیشو با نصب بش غریب با یوزیشو مالدار بش کافر با یوزیشو اب پا ایمان مشرف شو ننچه منگو تاسو دا قیمت والا خکارو الحمدللہ پا جماعت کے راجم آئیو دا نیکانو سر مربط تے یو معنوی اور روحانی حصی راتا اللہ را کردی دی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا اولیاء دا بزرگانو سلسلہ داغی سر لگی دلے دا تیسر چی سوک ربط پیدا کی اگا اللہ بے کارتوب کی نپری گری آدھا ملک سے مبارک نوری دلی دی ویچی کل سوک پنے سلسلہ کے داخل دا سلسلہ چی دا زنجیر رسول اللہ مبارک ترسی نکستا پیر کمزور ہے
داغه پیر قوی د دینه پری کاغه کمزور ہے یا داغه پیر مضبوط ته خواري کړي دا اده نه پریګدي کاغه پری خواغه کمزور ہے بیا د خپل نه پریګدي تر دې پوری اخره کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پریګدي او د خدای بندا سمره لوی نعمت الله موږ تاسو ته راکړي دې سلسله او دې زنجیر کې الله راوستیو دې شکر ادا کړئ دې خدای احسان ومنئ چې د الله محبوب با زمونږ استاد ان شاء الله شفارس کوي وایو به ربا اسن لرو خدای د نیکانو په سلسله او زنجیر کې راغلیو خدای د دې په خاطر مو دا مې درته د حسن شپاړس ماری راځي چې اوس راشو د الله محبوب چې چا لیدل هغوی ورته خسته ویلي دي که نه ما ته ګورئ جومات چې چا جوړ کړی دا زموږ ستا کار نه دی دا خپل استادان لري دا خپل انجینران لري دا ښایست خپل انجینران او ماهران دي هغه د رسول الله مبارک صحابه دي هغه دومره خسته و چا به چې د الله محبوب نه ولیدلی صحابي به یې ولیده هغه ته به وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله اب پوش ورتوی نوے ملمائیں ورتوی ملمائیں ویزد اللہ پیغمبر نیم دا اللہ دا پیغمبر خادم دا اللہ پیغمبر مسجد نبوی کے ناستے علتا ورشا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر بانی رسول اللہ مبارک سر روان دے دومره خسته شو چې مدینه منوره خلکو نه پیژندو کم د الله محبوب دی او کم خادم دی صادر مبارک راپورته کو د الله محبوب باندې ونیو چې خلکو ته پته ولګي صادر نیون کې خادم دی بچي چې نیولې دی دا مخدوم دی نو هر سړی په ښایست نه پیږي څوک چې د حسن او د ښایست انجینیر او ماهر وي نو د رسول الله مبارک یو خادم دی او د حسن د مسلې زبردست انجینیر حضرت برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ دی هغه نه پوښتنه وکړه هغه نه چا پوښتنه وکړه د الله محبوب ښایسته و که نه هغه ورته وي قال لم ارى شيئا احسن من رسول الله وی قسم دے دا اللہ دا پیغمبر غندی میں خیستہ دنیا کے یو شے نے سبحان اللہ اوی دروغ نوی نی مبالغہ کولا دا روایت دا برا سے امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم دور ذکر کرے فهم دا حسن او دا خائص انجینیر او ماہر دا رسول اللہ مبارک خادم جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اگر تا چاہوی دا اللہ محبوب دلی دلیو خیستو کنا ورطویو صاحبہ یو شپر اغلم رسول اللہ مبارک تا شپوا سپگمئی خکاروا رسول اللہ مبارک پوچ خپل مخ مبارک مانے سازر چولو ماوی راشا دا اللہ دا محبوب دا مخنبا رنا راوتی دا سازر نائبان دے ماوی راشا نندی سپگمئی تو گورا چی دا خیستا دے کدا اللہ محبوب خیستا دے فجعلت انظر الیہ والقمر سروشم کلو بیدتا کتا کلو سپگمئی تا کتا دڑیر قتل و نبات میں فیصلہ اکلا فواللہ لہو احسن فی عین من القمر قسم دے دا اللہ پیغمبر زما پسترو کی دسکول مینم دیر خیستا سبحان اللہ سادر نیبان دی شغلی راوتا دا روایت امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کر تریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنگا چه قاری سے بوئے صوفی تا صوفی والی وائی دا ربط و نسبت دے دا اصحاب صفا و سرا دا طالب دا رسول اللہ مبارک دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چه دا ٹور نڈیر روایات دا نقل کری دی ابو ہریرہ سے اپنا اختن سول کئی دا اللہ محبوب سنگو اگر ورطبی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
احسن الناس و اجملها دا اللہ پیغمبر تمام خلقوں کے دا ټولو نه خیسته او ډېر اجملو دا امام ترمذی سے ذکر کړی دی او امام ابو الحسن ابن ضحاک ذکر کړی یو روایت کې راغلی دی چا دې تپوس کوي ابو هريره الله پیغمبر خیستو کنا ورتوای ما رأيت شيئا احسن من رسول الله ملګریا قسم دې د الله د پیغمبر غوندې مې خیسته یو شی نه دی لیدلی یو روایت کې راځي کأن الشمس تجري د مدینه منورې په کوڅو کې بچ ګرځېدو تابویل مر روان وفي روايه كأن الشمس تخرج من وجهه تسخستو تابویل المر د مخ نه راوځي سارکم المر لیدل کنه د المر د دې سترګنا مخ کې یو سره رڼای دلی مودا گلابی رڼای د الله محبوب په دقه سي مخ مبارک دی رڼای سلورم نمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خادم دی لس کاله رسول الله مبارک خدمت کړ لس کاله د رسول الله مبارک خدمت کړ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وای کل شیء حسن کل شیء حسن رأیتو ما دنیا کے ہر خیستہ شے لیدل ہے فما رأیتو احسن من رسول دا اللہ دا پیغمبر گندے میں صلی اللہ علیہ وسلم گندے خیستہ معصوب لیدل ہے دا علامہ ابن عساکر دا دی روایت کر پینزم نمبر یو صحابی دے ابو قرصافے نم دے خپل نمی جندر دے جندرہ اگر فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوجہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوجہ خیستہ مخوالو او وجود مبارک دیر پرسیدہ نو بدن بالکل خیستہ و معتدلو دا میں درتا دا پینزو انجینیران و دا خائص اقوال پیش اس اخرہ کی درتا ہے وہ خبر دی خائص کی دیر چون او چرا چکئی نو دا خزی کئی کو دیو جنا زمان طالبان ما سر یو طالبو نمبے در تنالم تاثر پیش اگر کوشدہ اکڑا دیر خساڑے و تقوادا چو کوشدہ اکڑا بیا چراغ گیرے کم اکڑے اور دیو تا خدای بندہ گیرے دی والے کم اکڑا ویلے زمان گا سرگنائی راتنا زی کتم میں چیتے کتی نو گیرہ دے کم اکڑا ویلے بیا خبری کری نو کا فکر مکڑی اکثر خلق چی وعدہ کئی بیا گیرہ کمائی ویدی دا پارا چی خزی خبری ہونے کی نو خزی بخائص کی خبری ڈیرے کئی خوری زم و سنگو دیر زبردست زمو خدایو سترگے دا سے وڑا خون دکھکاری دا فلانے سنگ سڑیو دیر زبردست سڑیو خدا کچھ گوتے پدے بلک گوتا بانے نا پورتا دا پکی نوے سنگ سڑیو زبردست سڑیو خیو کارو پکی کٹ کی مکینا ولی و پخیدہ سے سولا ولی راسولا خیستہ نخکاری عیبونے نہیں خودی و پکی عیبونے روباس رازائی چاہد اللہ محبوب لی دلے دے صلی اللہ علیہ وسلم اگر خضو پختن باوکو اگر خضو دا اللہ دا محبوب متعلق سوی لی دی عیب پکی پیدا کرے دا کنا دیو بی بیدہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرے بسفر دا ہجرت کے ملاقات کرے دے ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور تراغ ویسشتا دا خوراک ویس نشتا دا غیوہ وزا دا نبی علیہ السلام رو ویستا اگر وچی وزینے ورطا شدی رواغستی تو لوخی ورطا ڈکڑا نبی علیہ السلام تلاڑا ماخامی پل میڑا رازی کور کی خوشبوئی دا تمام لوخی ڈک دی ورطوائی وہ بی سجد لم ما یوزب ریخی دا کمزور موا شدیم نکولی دا خوشبوئی کم دے کے دا آگا ورطوائی او سڑیا
انی رأیت رجلا کان من شانه کذا و کذا. هغه ته معلومات نو چې دا د الله پیغمبر دی. ورته وی او سړی راغلی سړی داسې داسې میړه ورته وایي صفیه لی د دې مېلمه صفت راته بیان کا. هغې کمال کړی دی 450 صفات بیان کړي دي. زه ته دا خپل ټکي راخلم. ورته وایي سړیه کم مېلمه چې راغلی کان احسن الناس كان أحسن الناس وأجملها من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب. ورتوي سړیا هغه کم مېلمه چې راغلو چې لرې خلک به را روانو ټولو کې ښایسته ښکارېده او خوږ به ښکارېده او چې را نږدې به شو نږدې خلکو کې ډېر ښایسته او خوږ ښکارېده. یو ځای کې وایي وسیم قسیم سړی حسن جمیل. کم سړی چې راغلی او ډېر انتهایي ښایسته و. د ام معبد خزاعیه ښځه ده خو د الله د محبوب په بدن کې عیب نه دی پیدا کړی. دویم نمبر طارق ابن عبید صحابي د رسول الله مبارک دی رضی الله تعالی عنه. دے فرمائی من رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تراغلو من سر یو وینځه مدینه منوری سره نږدې کوشو. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تلاړو مجلس مو سره وکړ بیا ترې نه راووتو. دا ښځه راته وایي ما رأیت وجه اشبه بالقمر لیلة البدر. راته وایي طارق ابن عبیده دا څنګه سړي سره ملاقات وکړه. قسم دی که داسې مخ ما لیدلی چې 14 سپوږمۍ سره مشابه وي من وجهه د ده د مخ نه د ده دا مخ خو د 14 سپوږمۍ سره مشابه. دریم نمبر بیبي امام ابو اسحاق همداني دا تابعي دی. د حج ته لاړو یوه ښځه یې ولیده هغې رسول الله مبارک سره حج کړی او صحابیه ده رضی الله تعالی عنها. دی ورته وایي و صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې لیدلی دی نو شبیه لي د الله د پیغمبر تشبیه راته بیان کا چې زه بیا هغې ته ګورم او د خپل محبوب د مخ ښایست راته یادېږي. ورته وایي قالت هغه ورته وایي کأن القمر لیلة البدر. داسې ښایسته پیغمبر و لکه سپوږمۍ چې د 14مې شپې به غوندې وي. لم ارا قبله ولا بعده مثله. ما د ده غوندې ښایسته سړی نه مخکې لیدلی او نه مې بعد کې لیدلی. څلورم نمبر امام ابو عبیده ابن محمد ابن عمار ابن یاسر دا یو صحابی توایی ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی صفیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ مبارک صفات راتا بیان کا اگر ورتوی قالت کل قمر لیلت البدر. دا سے پیغمبرو لکہ دا 14 سپوږمۍ لم ارى قبله ولا بعده مثله. ددنه مخکې ما ښایسته نه ولیدلی او نه مې وروسته لیدلی. امام دارمي صاحب دا روایت ذکر کړی. پنځم نمبر حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ډیره ګرانه وه ځکه عالمه وه. دا فرمائی اهدی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شملت سودا. رسول اللہ مبارک تا چا تور چپن راوڑا فلبسها. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم واغستا. نبی علیہ السلام بلتا فرمائی قال کیف ترینها علی یا عائشتو. اے عائشی چی چپن میں واغستا سنگر آبان اخکاری خیستا دا کنلا خیستا خڑیر اخیارا. قلت ما ورتوی احسنها علی قربان دیر خیستا در بان اخکاری
या रसूल अल्लाह यशूबु सिवादुहा बिदियाइका व बयादुका बिसिवादहा। कुर्बान तुमरा खैस्ता दर तखकारी, तुमरा खैस्ता खकारी چې د دې تورواله ستا د سپینوالي سره یو ځای کیږي نو خیسته ښکاري او د ستا سپینواله د دې د توروالي سره یو ځای کیږي نو حسن د نورم زیاتیږي. سپین او تور چې سره یو ځای کیږي بیا د تور رڼا زیاتیږي، د سپین رڼا زیاتیږي. یوازې تور یوازې سپین دا بیا دومره ښایسته نه ښکاري. قربان ښایسته یو سپینې ستا سپینوالی د دې سره ګډ شو، د دې توروالی ستا سره ګډ شو. الله مو خوشحاله کا، خدای پاک مو دا راتګ قبول کا. واخر دعوانا الحمدلله.